سلامونه ملګرو، د دې ویډیو اوله برخه زموږ د فیسبوک په پیج کې نشر شوې ده. اوله برخه یې هلته راسره کتلی سي او کیسه پر هماغه ځای شروع کیږي. هلته ښکاري چې د جنسیت توازن ګډوډ شوی دی. یوازې نارینه او 3 ښځې دي. لی چې بانک یې چاودلی و، بني چې خپل مور او پلار یې وژلي و، جویلین چې خپل خاوند یې په زهرو سره وژلی و. هلته ټولو بندیانو یو ډول جامې اغوستې دي او هر څوک په خپلو کارونو بوخت دي. په همدې وخت کې د کیمپ مشر راځي. بابي د خپل مرستیال مونږ سره کله چې هغوی کارمن ویني، بابي مونږ ته وایي دا ته سنبال کړه. راهب کارمن ته راځي. کارمن د دوستي لاس ورته اوږدوي، خو راهب سمدلاسه په غرور کې راځي او غواړي چې وښیي چې دلته اصلي مشر څوک دی. هغه په زور خپل لاس د کارمن پر بدن ږدي. کارمن یې لاس لرې کوي او جګړه ورسره پیل کوي. په غوسه کې راهب هغه پر ځمکه غورځوي، پر سر یې پښه ږدي تر څو د ټولو په وړاندې یې سپکه کړي. بیا ورته وایي ته به هغه څه کوې چې موږ درته وایو، که نه نو پایله به یې ډېره بده وي. کارمن چیغې وهي او د مرستې غوښتنه کوي، خو څوک نه راځي ځکه چې دلته یو قانون دی، هر څه به پخپله کوي. د همدې ځایه د زندان د ټاپو کیسه پیلېږي. د ماښام پر مهال ښځې په چوپتیا خپلو کوټو ته ننوځي، خو د کیمپ نجونې ویني چې کارمن د دوی په خونه کې ویده ده. لږ څه غږ او خبرې اترې کېږي. کارمن په حیرانتیا سره پوښتنه کوي تاسو ولې داسې کوئ؟ ښځې ورته وایي چې دوی په دې کوټه کې ساتل کېږي تر څو د ټاپو خلک دې ته په اسانۍ سره راسي او خپلې مزې ورسره وکړي، ځکه په ټاپو کې بله ښځه نشته. کله چې هغه وتل وغواړي دوی یې نه پرېږدي. ښځې ورته وایي موږ دلته تر ټولو قیمتي شی یو، نو موږ ته د تګ راتګ بشپړ ازادي نشته. کله چې کارمن دا واورېدل بغاوتي حالت ته داخلېږي. هغې ته ښکاره کېږي چې دا نظام چټل دی او باید بدل سي. سمدلاسه د باني ویښتان نیسي او هغې ته اخطار ورکوي که دې بیا زما سره بد اخلاقي وکړل نو وژنم دې، لکه څنګه چې مې په زندان کې خپله یوه ملګرې وژلې وه. نور نجونې فکر کوي چې دا شاید رښتیا هم ډېره خطرناکه وي، کیدای سي همدا نظام بدل کړي. خو سبا سهار هغه هم د نورو سره د حیواناتو په شان کارونه کوي. د غوا پر ځای کار کوي، د خاورو کیندل کوي او درانه کارونه کوي. یو ورځ د سخت کار وروسته کارمن پوښتنه کوي آیا کله هم د بوبي او د هغه د ډلې پر وړاندې یو څوک درېدلی دی؟ هغه ځواب ورکوي هو، ځینې خلک تښتېدلي دي، خو هېڅ معلومه نه ده چې هغوی به د بوبي څخه غوره وي. په همدې مهال جوی د اوبو غوښتنه کوي، خو د کارګرو مشر پر هغې اوبه شیندي. جوی یې سپکاوی نشي زغملی. هغه له دې ځای څخه تښتي. یو بندي ورته خپلې اوبه ورکوي. د دې په لیدو سره د کارګرو مشر غوسه کېږي او پر هغوی برید کوي. بل بندي هم چوپ نه پاته کېږي. چاقو راوباسي. دلته سخت جنګ پیلېږي، خو بوبي راځي او دواړه سره جلا کوي. سبا ورځ ښځې د نوي ګودام د جوړولو کار ته لېږدول کېږي. خاوره کیندل، لویې ډبرې پورته کول، ډېر سخت کار. د کارمن لاس ټپي کېږي. ډاکټر د مرستې لپاره ورځي، خو ساتونکي یې شړي. دلته انسانیت او مرستې ته اجازه نشته. د ماښام پر مهال ښځې ستړي وي او ځان تازه کوي. راهب راځي او امر کوي ټولې به د شپې انتقالېږي پرته له بانې چې یوازې د بوبي لپاره ځانګړې شوې ده. د کیمپ فضا ساده ده. د ورځې د ښځو څخه په کروندو کې کار اخیستل کېږي او د شپې د هغو ښځو څخه د نارینه او زندانیانو لپاره کار اخیستل کېږي. سبا سهار ټول په کتار کې ولاړې وي. یو ځل بیا جګړه پیښېږي او یو کس وژل کېږي. بندیان مړي پورته کوي او مستقیم یې سمندر ته غورځوي. دا د ټاپو جنازه او هم قبر دی. د دې وروسته ښځې او ځینې بندیان د ساتونکو تر څار لاندې د کالیو د مینځلو لپاره د سمندر غاړې ته ځي، خو پر دوی برید کېږي. هغه بندیان چې پخوا د بوبي پر وړاندې درېدلي وو ورباندې راښکته کېږي. د دې مشر ایجې توماس دی او ورسره کورنیل. دوی د بوبي ساتونکي وژني او ښځې له ځانه سره وړي. بوبي چې خبر سي د غوسې څخه لیونی کېږي. امر کوي ښځې پیدا کړي او ټول یې ووژني. په بل کیمپ کې نوي خلک د اور شاوخوا ناست دي، د حیواناتو غوښه خوري او د بوبي سوځېدلې سره په یادوي او خاندي. لومړی ځل د اړیکو نوې څپرکي پیلېږي. نو له زور لارې نه بلکې د خوښۍ له مخې باید دلته ژوند وسي. خو یو جنګ پیښېږي. ټیلر ته د دې خاص پام نه کوي او هغه دا نه شوی زغملی. سمدستي د لي له پخواني ملګري څخه هغه جلا کوي، ځکه چې هغه خپل پلان تیار کړی و. ټیلر غوښتل چې د لي پر غار خپله ستنه ودروي، خو د لي فکر بل و. هغه نه غوښتل ټیلر هلته خپله ستنه کښېږدي. نو د مرستې چیغې ووهلې. نور خلک راځي او ټیلر ته وایي دلته په زور څه نه کېږي. ټیلر چوپ کېږي، خو فکر یې لا هم د خپل شهوت سره بند پاتې و. صحنه بدلېږي. لي د سمندر په اوبو کې لمبېږي او اوبه یې څاڅکي د بدن څخه توی کېږي. د خپل بدن په ښایست سره ټیلر راښکېل کوي. په چالاکۍ سره له اوبو څخه راوځي. ټیلر ورو ورو یوې خوا ته بیایي او هلته یې پرې باسي. پر هماغه ځای کې یې پرې باسي چې پرون یې د ده ستنه خپل پر غار باندې برابرول نه غوښتل. نن دواړه د باران لاندې ولمدېدو ته تیار دي، خو لږ صبر. لي ډېر د خوږو شیانو څښل او خوراک خوښوي. د هغې خوله خو خوږه وه او چې معده یې ډکه سي خوند یې 2 برابره کېږي. د همدې امله هغې د ټیلر پر عین ځای باندې هم شات ولګول. ټیلر فکر کوي چې رښتیا هم نن یو ډېر خوږ بانډار جوړېږي. صبر وکړه وروره، دا شات د څټلو لپاره نه و. دا شات د مچۍ د پوست د راجلبولو لپاره لګول سوي وه. هو، لي هم خپله غچ اخیستل غوښتل او کله چې مچۍ په ډلو راوځي د ټیلر حالت خرابېږي. بیچاره ټیلر اوبو ته ټوپ وهي. ټیلر فکر کاوه چې ډېر یو مینهناکه صحنه به وي، خو د رومانس پر ځای یې عذاب ترلاسه کوي. یعنې د ده د واده د شپې پر ځای د مچیو بانډار جوړ سو. سبا سهار کمپنۍ پرېکړه کوي چې خپل ځای بدل کړي. هر سهار نوی کیمپ جوړول اړین دي. ښځې ستړي کېږي. آیا ټول عمر به په منډه کې تېرېږي؟ په همدې وخت کې لي د سمندر پر غاړه باندې تیل پیدا کوي
فکر یې وکړ چې په دې کې هغه ګټ سي تور پاوډر به جنې جوړ سي او د تور پاوډر څخه به ګرنیټ جوړ کړي. دا نظر هغه توماس ته وشوي. بابي یو ځل بیا امر کوي د ټاپو هر ځای ولټوي. هغه تښتېدلي خلک پیدا کړي خو سهار به راکس وي. تښتېدلي په خپله د بابي پر کسانو برید کوي. سخت جنگ پیلېږي او دواړو خواو ته مړي راشوه کېږي. کرنل پرېکړه کوي چې دوی به ودرېږي د موږ سره به جګړه وکړي تر څو نور خلک وتښتېږي. خلک تښتي خو یو سړی زخمي کېږي. د هغه د ژغورلو لپاره توماس ډاکټر راولي او خپل کیمپ ته یې راوړي. خو بدبختانه ډاکټر نور د هغه ژوند نشي ژغورلی. بله ورځ ټولو یو خبرې ته فکر وکړ. نور د دې ټاپو پر سر باندې په منډو سره ژوند کول ناشوني دي. باید بابي او د هغه ملګري ووژل سي. د دې کار لپاره لی د خپلو ګرنیټونو جوړول پیلوي او کارمن خپل زهر جوړوي. دلته مړي خاورو ته سپارل کېږي. ډاکټر هم پرېکړه کوي چې باید له دې نوې ډلې سره به یوځای کېږي. هلته به د بابي په کیمپ کې یو سړی یو وړوکی راډیو جوړوي. هغه راډیو سمه صفا نه نیسي. په همدې وخت کې لی د بارودو مواد میده کوي. لی خوشحاله ده. هر څه سم پر مخ ځي. ډېر ژر قوي ګرنیټونه جوړیږي. بس اور ورکړه او ویې غورځوه. په همدې وخت کې واني د ابشار خواته ځي. هلته د بابي خلک هغه نیسي. بابي د راډیو له لارې څخه اوري چې د پولیسو کښتۍ به سبا سهار شان راوړي. نو باني د سمندر پر غاړه باندې تړل کېږي او بابي یې په خپله په کمربند باندې وهي. د باني ملګري د مرستې لپاره راځي خو پوهېږي چې په ښکاره جګړه کې به د بابي ډلې ته ماته ورنه کړل سي. بیا بابي د پولیسو کښتۍ ویني. هغه له ډبرو شاته د خپلو کسانو سره پټېږي. کله چې کښتۍ ټاپو ته راورسېدل او افسران د باني د ژغورلو هڅه کوي نو د بابي یو کس د کښتۍ افسر وژني. د هغه ټوپک اخلي د ساحل پر دوو افسرانو باندې هم ډزې کوي. د بابي خلک د پولیسو وسلې او د ګاز سلنډرونه په لاس کې اخلي. بابي یو سړی د کښتۍ د ساتنې لپاره پرېږدي. نور بیرته کیمپ ته وړي. توماس خپلو کسانو ته وایي چې د کښتۍ ساتونکي ووژني او وسلې یې راوړي. د ده یو سړی ساتونکي وژني او توپک راوړي. توماس اعلان کوي اوس موږ سره کښتۍ توپکونه او د ګاز سلنډرونه دي. موږ کولی سو دا ټول د بابي پر ضد وکاروو. په همدې وخت کې باني بېرته د توماس ډلې ته راځي خو په ډېر خراب حالت کې راځي. ډاکټر ورغلی او د هغې درملنه کوي. د شپې پر مهال باندې ډاکټر خپلې پخوانۍ کیسې کوي چې څنګه هغه تورن سو یو ناحقه مړی پر هغه باندې تاوان سو. هغه وایي زه هغه نړۍ نه غواړم کومې نړۍ چې زما سره خیانت کړی دی. کله چې سهار کېږي ډله نوی پلان جوړوي. دوی وایي بابي ته د پای ټکي ایښول پکار دي. د عمل پلان چمتو کېږي او هر څوک خپل ځای ته ځي. لومړی دوی د کیمپ تشناب الوزوي. یو سړی هم ورسره الوزي. په کیمپ کې ګډوډۍ خپرېږي. څوک نه پوهېږي چې څه روان دي. بابي او موک ډزې پیلوي. کرنل په جګړه کې زخمي کېږي. بابي په ګودام کې پټېږي او له هغه ځایه څخه ډزې کوي. بیا لی ګرنیټ اخلي او مخامخ د بنکر پر لور باندې ورځي. یو غټه چاودنه کېږي خو بابي تښتي او برعکس د شا څخه ډزې کوي او لی وژني. موک هم ټپي کېږي خو په سکېدو سره د بابي بنکر ته وررسېږي او وایي دروازه خلاصه کړه. خو چې ننوځي موک غوسه کېږي. بابي ډېرې مرمۍ ضایع کوي. همدې وخت کې دوی باني ته اشاره کوي خو باني په فکرو کې ډوبه ده او هیڅ نه ورته یادېږي. د ټپي زندانیانو خواته منډه وهي خو خپله هم زخمي کېږي او رالوېږي. بیا ډاکټر هغه اخلي په خوندي ځای کې یې پټوي او خپله د پایپونو خواته ځغلي. د پټرولو جریان خوشي کوي او اور ورته اچوي. بابي د پټرولو بوی ناوخته احساس کوي او بیا یو ستره چاودنه وسوه. بنکر الوزي. بابي سوځېدلی راوځي. لږ وروسته په کیمپ کې یوازې سکوت پاتې کېږي. خلک اوس په سولې سره له یو بل سره ژوند کوي. موک ژوندی پاتې دی خو په هغه چاودنه کې یې سترګې له لاسه ورکړي دي او ړوند سوی دی. له سولې وروسته په کیمپ کې کورونه بیا جوړېږي. خلک کرنه پیلوي. ړوند موک هم ورسره کار کوي او اوبه راوړي. ډاکټر او باني د سمندر خواته ځي. بیا د پولیسو کښتۍ راځي. افسر غږ کوي ډاکټر میلفورډ راوبلئ. دوی هغه د میرلین لپاره نوې محکمې ته ورغواړي خو ډاکټر وایي ډاکټر نور مړ سوی دی. زه نه غواړم چې هغې دنیا ته ولاړ سم. دا ټاپو اوس زما کور دی. او بیا له ښار څخه نوی مجرم ټاپو ته راځي. ډاکټر هغه ته د پخوا په څېر سره راغلاست وایي لکه دا وخت چې یو ځل بیا تکرارېږي او همدلته زموږ کیسه پای ته رسېږي. دا فلم په خپل وخت کې ډېر زیات مشهور شوی و چې د ښځو د زندان په نامه سره یادېدی چې پکې ښځې ښکلې بېګناه زندانیان ښودل کېدلې چې په پای کې یې د عدالت غوښتنه کوله او کله کله مینه هم سره کول. ملګرو مننه کوم زموږ سره ملتیا وکړه. کمنټ کې راته ولیکئ چې دا فلم مو خوښ شو او که نه. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.